ملا یعقوب چیرته او څنګه له افغان پیلوټانو سره ولیدل؟ څه ورته ویلي دي ملګرو؟ که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د هوایي ځواکونو له منصبینو سره لیدلی دي. یاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلی مجاهد په دغه لیدنه کې د یادو منصبینو هڅې ستایلي او زیاته کړې ده چې د افغانستان هوایي ځواکونه له هیواده د دفاع وړتیا لري. هغه د هوایي ځواکونو پیلوټانو، انجینرانو او مسلکي کسانو سره په لیدنه کې زیاته کړې چې د هیواد هوایي ځواکونه به لا پیاوړي شي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.